راځي وروره ولاړ سئ علي صاحب راغی راځه زه راغلاست دا څونه وځړېدې جوړ په خیر څنګه یاست ښه جوړ په خیر رانه کړنګ مې سه څونه وځړېدلاست او څنګه ځای نو را معلوم حاجي صاحب دوه درې ځای هم پوښتنه وکړله ځای تا ته سارس ولاړم موږ به هلته یو ځای ناست وو د لې نږدې یا داسې مه کوې نه درنه ده کښېږده ابو کښېږده هغه واخله دلته راسه او ونیسه هغه دغه وکړه دغه دی دا به کورجي ودان یو څه رادوري ساجي صاحب دا پارسل سره کښېنه دې خوا نو یو بیا سمباله دغونه وخت دی ته ما سره کښېنه مچلات یې وخت ونیسه یا عکس ناخو یا عکس ناخو ولې عکس خو ناخو دا کښېږده زه کښېږده عکس نه ورسره اخلو وروره دا زه به دې حاجي صاحب دغه کړم سر در خلاص کړم دا شیان چې ما ودرېږه وارې عکس نه ځای نه وړم یې وروره دغه چې دي دغه پیسې چې موږ د خارج یو څوک راستئ نو هغه وده زوی راس بس ته درځه هلته ما ته کښېنه د باسکله سره درځه هغه چې دی حاجي صاحب دا غوړي وو دا ګوره دا ترخه کېچپ هغه اصلي کېچپ دی درنیشنل لاندې دا دشتې دي او دغه رومیان دي دغه نور دا دي د کوچنیانو پوډري دي دي دا سوجي دي پسې دا ګر شیان دي هغه نور غوټه د پسې دا وړي دي دا ګر شیان دې دپاره ته یې واکس نسي اخیستل دا چې موږ ته دا ته غوږ ونیسه حاجي صاحب دا چې موږ ته د خارجي پیسې راستئ وایي دا مسکینانو ته یو ګوړی ودرې وایي دا مسکینانو ته یې ورکړه عکس سره واخله بېرته یې موږ ته راواستو چې تا مسکینانو ته ورکړې که نه چې وایي تا مصرف کړې که نه کړې دا نو چې پیسې دی په تا دونه باور نه لري پیسې دې نه درته راستي وروره راځه راځه صاحب نه یې غواړو ته بس خدای خیر درکړي ته راسه حاجي صاحب یو عکس دومره ښه شیان دي د هغه تیل غوړي هغه اصلي غوړي دي 500 د پلی دی څنګه کار وشي ما داسې مې واخیستی عکس دې مې واخیستی دا ښه دې وکړه بالا صحیح دی دا به ما ته کور ته یوسو عکس به بیا ور واستو بالا صحیح دی دا خولې به واخلو پټ واخلو یا مې شروع په هغه سم خلک نه وه زه خدای مهربانه دی